د برطانیې لومړي وزیر له افغان حکومت سره جوړجاړی ضروري وباله. د برطانیې لومړی وزیر بوریس جانسن وایي افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره انګلستان باید د افغانستان اسلامي امارت سره د جوړجاړي لاره ونیسي. نوموړي دا څرګندونې د برطانیې په پارلمان کې د وینا پر مهال کړي او ادعا یې کړې چې کېدای شي طالبان د ټولو افغانانو استازیتوب ونه کړي، خو ټینګار یې کړی چې هغوی اوس د افغانستان واکمنان دي. جانسن د افغانستان اسلامي امارت سره د تعامل د نه کولو نظر سره کلک مخالفت څرګند کړی او زیاته کړې ده چې هیواد یې باید د افغانستان له نوي حکومت سره ګډ کار وکړي. د برطانیې لومړي وزیر په داسې مهال د افغانستان له نوي حکومت سره پر تعامل کولو ټینګار کوي چې د اسلامي امارت چارواکو هم له نړیوالو سره د ګډ کار کولو لپاره چمتووالی ښکاره کړی. د افغانستان اسلامي امارت د مرکز ویان مرستیال انعام الله سمنګاني هم د برطانیې د لومړي وزیر څرګندونو څخه هرکلی کړی او د نړیوالې ټولنې او اسلامي امارت ترمنځ رسمي تعامل یې له نړۍ سره د اړیکو د ښه کولو لپاره مهم بللی دی. سمنګاني وایي اسلامي امارت د تفاهم او خبرو دروازه د ټولو هیوادونو پر مخ پرانیستې ده او که چیرې کومه ستونزه یا ننګونه وي کیدای شي هغه د خبرو له لارې حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت مختلفو بهرنیو هیوادونو ته د سفرونو او لیکونو استولو له لارې د سیمې ګاونډ او نړۍ له هیوادونو سره د رسمي اړیکو فعالولو او رسمیت پیژندلو لپاره هڅې ګړندۍ کړي چې مثبتې پایلې لري، خو تر اوسه کوم هیواد دې ته نه دی حاضر شوی ترڅو د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژني. په ورته مهال په تازه مورد کې اروپایي ټولنې او امریکا په کابل کې په یو ډول د خپلو سیاسي استازولیو د فعالولو خبر په داسې مهال ورکړ چې متحده عربي اماراتو تېره ورځ په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیستلو. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه چې له مشال پریس سره یاست. موږ چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله پامان.